زمونږ یو بل پودکاسټ چې د تیرې غنې په څیر بیا هم د برېښنا په اړه د ستړي مشي. نن په دې خبرونه کې د برېښنا د تولید په ډولونو، د لیږد په میکانیزمونو او د ویش په تکنیکی اړخونو غږیږو له ولسمشر محمد اشرف غنی سره. در این برنامه و چند برنامه آینده از این سلسله بحث روی زیربنا ادامه خواهد داشت. با من داوود جنبش. و همه شنونده های عزیز خیر مقدم میگویم. دکتر غنی، شما هم به برنامه دیگر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. احترامات به شما، تمام شنونده ها و تمام هموطنان ما در کشور و در هر نقطه دنیا که تشریف داشته باشه. ژوندي اوسئ استاد. یو څه په تیر خبرونه کې چې د برېښنا په عمومیاتو غږیدو په تولید باندې خبره راغله، د اوبو، د باد او د لمر. یعنی که شلمه پیړۍ کې چا د برېښنا د تولید خبره کوله، حتما د اوبو بندونه سترګو ته درېدل، یو څه به دغه نورو موادو نه لکه ګاز او ډیزل او دې نه کېدله. اما اوس دا ساحه پراخه شوې ده. که یو څه مفصل په وغږیږو، مخصوصا د افغانستان په قرینه کې، په کنټکس کې چې کم ظرفیتونه لرو. ډېر مننه. لومړی خبره دا ده چې اوبه اصلي منبع نه و، سکاره اصلي منبع و. اوبه دریم درجه کې و او اوس هم له بد مرغه نه ډېرترینه برخه د برېښنا په نړیواله سطحه له سکرو او له ګاز نه راځي، او ګاز او سکاره کم سوي دي ځینې ملکو کې لکه برطانیې کې، اما په هندوستان کې، چین کې او خپل امریکې کې لا هم په ډېر قوت باندې دا دوام لري. په 1960 کې هستوي یا اتومي انرژي مطرح شوله او فرانسه لا هم او سویدن په دې باندې استوار دي. که تفکیک وکړو، انرژي یوه برخه هغه ده چې د ځمکې لاندې یا د کاربوني موادو نه تولیدیږي، او بله برخه دا ده چې له اوبو نه، له لمر نه، له باد نه او له اتومي انرژي نه، او هغه چې جیوترمل انرژي ورته وایي، جیوترمل هم په بل برخې تړلې ده. لومړي برخه کې دغه دوه برخو کې تفکیک ده. لوی بندونه په امریکا کې ډېرتر په 1940 درسمو څلوېښتمو کې منځته راغلل. د افغانستان په مورد کې خو د اټومي انرژي او د دې نورو خبرې اوس لا د وخت نه د مخه دي، اما د ګازو او د تیلو نه د برق تولید سابقه لرو و تا جایی که به ساختمان‌های که مربوط میشه به انرژی تولیدی از آب ارتباط میگیره. اگر اشتباه نکرده باشم آخرین بنده که یا آخرین پروژه بزرگی که در این زمینه داشتیم بند کجکی در هلمند بود. مردم نامهای نقل و سروبی هم در دریای کابل شنیدن. بندهای دیگه هم داریم که یک مرور کوتاه کنیم که از جبل سراج که آغاز کردیم تا که کشتن و بستن ها شروع می شد در اواخر قرن 20 به کجا رسیده بودیم؟ در شمال افغانستان حرکت شروع میشه از پل خمری، از بند که در بغلان است و بند هنوز هم فعال است که هم انرژی برق داره و هم برای آبیاری است. در پهلوی از پروژه بزرگ دیگه که در نظر بود پروژه خاناباد بود که او بعد از تغییراتی که در نفوس و در سطح شرایط اقلیمی و اینا آمد، از نگاه اقتصادی و محیط زیستی شرایطش مشکل بود. بخشی که مطالعات دقیق انجام شده بود سرش در شمال، اما بدبختانه جامعه عمل نپوشانیده بود. پروژه بزرگ در بالای دریای آمو بود، از پنج بالا گرفته تا کوکچه و اینا، و یک پروژه را آلمانا در نزدیکی فیض‌آباد که 5 مگاوات بود بعدتر انجام دادن، اما در بخش مطالعات بود. بازم که به شمال افغانستان دوام بدیم، پروژه بزرگ تولید برق از گاز پروژه کود و برق بود که هم کود تولید میکرد، هم زیاده از 100 مگاوات برق و شهر مزار شریف ای برق میداد. پروژه گاز شبرغان بود که بازم از پروژه بزرگ ما بود و تفاوتات ما در قسمت گاز
به صورت اساسی دوام داشت و ما صادر کننده گاز بودیم. در ختم دوره ریاست جمهوری داود خان تا حدود 10% عواید ملی ما از گاز می‌آمد. البته قیمتی که اتحاد شوروی سابق بر ما میداد قیمت بازار نبود. در هرات پروژه بزرگی که مورد نظر بود بند سلما بود که ما خوشبختانه تانستیم او را تکمیل کنیم در دوران ریاست جمهوری، مگر شروع شده بود و یکی از قیمتترین بندهای دنیا بود، چون انجینری از مورد بررسی اساسی قرار گرفت و بررسی اولیه که در زمان داود خان شده بود نتیجه نداشته. بعد از اینکه ما پروژه هلمند است، پروژه دریای هلمند بزرگترین پروژه پیشنهادی آقای زابلی بود وقتی که وزیر اقتصاد ملی بود. او پروژه متوازن هم در خاصتا در شمال، در جنوب و در شرق پیشنهاد کرده. این پروژه را امریکایی‌ها از جهتی که مشاورین اقتصادی بودن و اینا در منزل باغ قندار جایگاه داشتن این را تثبیت کردن. این پروژه بدبختانه ابعاد اقتصادیش درست سنجیده نشده بود. در قسمت آبیاری، در قسمت برق بند کجکی نتیجه داد، اما قسمت دوم و سوم از این عملی نشد. در قندار یک پروژه اولیه ما در باباولی بود و بعد از او بند دهله بود. بند دهله و بند کجکی دو بند بزرگ بود که به کمک امریکا ایجاد شد. در خود اطراف کابل اولین بند قابل ملاحظه بعد از جبل سراج چک وردک بود که برشناکوت خاصا از خاطر از عیار شده بود. بعد از او میریم سردریای کابل که سروبیس، نغلوس، مایپر است. مشکل مایپر در ایجاد شد که ریگی که به شدت میامد توربینا را زیر خطر قرار داد و یا بعد از این در اول نسل و بعد از او پروژه درونتاس کانال ننگرار که در 3 پروژه اول با کمک آلمان، کمک تکنیکی آلمان و هم کمک مالی آلمان انجام شد و پروژه کانال ننگرار پروژه بزرگ بود که از طرف اتحاد شوروی تمویل شد که هم برق بود و مخصوصا در قسمت آبیاری و هوای ننگرار، هوای جلال‌آباد، فرمای بزرگ غازی آباد و اینا که آمد از این نتیجه. سر کنر، دریای کنر تحقیقات صورت گرفته بود. سر دریای پنشیر حداقل تحقیقات ابتدایی و اینا صورت گرفته بود، اما باقی از این به صورت اساسی به تکمیلی نرسیده بود. بنابراین خلاص کنیم تمرکز واضح برای تولید برق از آب، قسمت دوم از گاز و قسمت سوم پروژه است که تولید برق از دیزل است که قیمتی ترین بود معلوم دار، و اما در شهرهایی که امکان تولید از آب نبود این پروژه اینی شکل عمومی تولید است. و قسمت که قبلا براتون ذکر کردم در قسمت ساختار دوره اول طرحی است که آقای زابلی با استخدام متخصصین بین‌المللی خاصتا از آستریا بین دو جنگ و آلمان بین دو جنگ انجام دادن و بعد از او متخصصین امریکایی که استخدام میشن اول از طرف آقای زابلی و دولت به حیث وزیر اقتصاد ملی. یکی از اساسی ترین کارهایی که افغانستان انجام داد در دوران وزارت شهید جمعه محمد محمدی بود که شرکت‌های ساختمانی ملی را حداقل اگر آفزیم بجای باشد 2 شرکت ایجاد کرد که اینا ظرفیت ازیره داشتن، توانایی ازیره داشتن که در رقابت بین‌المللی سهم بگیرن و پروژه‌ای را که از طرف بانک جهانی و بانک آسیایی تمویل میشد انجام بدن. بند سلمام از این جمله بود، بند خانابادم و یک سری بندهای دیگه که در این بخش بود. اینجا واقعا یک دیدگاه وسیع وجود داشت و مرحله بعدی خدمتتان پیش ذکر کردم که یک بررسی سرتاسری تمام انواع انرژی بود که در دوران مسئولیت من به حیث رئیس جمهور انجام شد. تاسو په تیر خبرونه کې استاد دام ویل چې اوس دغه لوی بندونو ته چې په شلمه پیړۍ کې اړتیا و ټکنالوژي د امکان رامنځته کړی چې دغه اړتیا اوس له منځه تللې ده، یعنې توربین دننه په سیند کې ږدئ او برېښنا ترې تولیدوئ.
دا امکانات هم په افغانستان کې سنجول شوي په کوم ځای کې موږ دغسې د برېښنا تولید امکانات لرو؟ کونړ سیند کې په واضح توګه لرو، هلمند سیند کې لرو، او موږ باندې دقیقه توګه در هر ځای کې نسته، ځکه چې به سرعت د اوبو دایي اوبه چې ګرځوي. عملی تجربه ما په یو بند کې په پاکستان کې چې نړیوالي بانک کې هم غازي باروده نومېږي چې د اسلام آباد ته نږدې ده. خپله بند ډېر کوچنی او هغه بند هم یوازې د برېښنا دپاره ده، ځکه چې خیبر پښتونخوا نه منل چې پنجاب ته ډېرتر اوبه ورکړي له اسهمې نه. نو د دې ترتیب په اساسي توګه نیپال کې په پلي سوي دي، اما اصلي اختراع د فرانسویانو لخوا وسوله او اوس په عامه توګه ده. او اعمال نظر نه که دا یو بند په حیث ونه ګورو، بلکې یو شبکه د بندو په حیث باندې وګورئ چې یو بل ته پاس ورکوئ په هر 20 کیلومترو کې یا 10 کیلومتر یا 40 کیلومترو کې د امکانات زښت ډېر دي. هم له مصرف له نظر نه ارزانه دي او هم دینه چې ټولنیز او چاپیریال تاثیرات مراتب لږتر دي او په چټکتیا هم کولی سي. د نظر نه د ډیره غوره طریقه ده ما په نظر. آیا همین علت بود که شما طرح 10 بند کوچک برای مدیریت آب و شاید هم تولید برق پیشنهاد کردین، اما در این طرحهای بزرگ هیچ بند بزرگی به نظر نرسید؟ تا آخرین قرار داده که با هند شد، با وجود ازی که مسئله بند هست در نزدیکی کابل، ولی بند بزرگ به او بزرگی مثل کجکی نیست. بند شاتوت بند بزرگ است، چند صد میلیون دلار کار داره. بند شاتوت کوچک نیسته. چیزی که بزرگ و کوچک و وسط میگیم نظر به ما مقیاسای جهانی را استفاده میکنیم. فراموش نکنین که بند کجکی را ما ارتفاعش 100 متر زیادتر میساختیم و این موجب از این میشد که هم 100 و چند مگاوات برق نو تولید کنه و هم در ذخیره آب یک قدم بسیار بزرگ برداشته شد. همچنین بند کمال خان ظرفیت در پهلوی آب تولید برق داره و خاصتا بند سلما که اولین بندی بود افتخار از این داشتم که تکمیل کنم 100 چند مگاوات برق تولید میکنه. نکته کلیدی پس میایم انجینیری به صورت بنیادی از قرن 21 و حتی از سالهای 1980 تغییر کرده و ما باید ابعاد نوی از این مد نظر بگیریم و چون اقلیم تغییر بنیادی کرده در طرحها تنها 100 سال آل مطرح نیست. ضرورت واضح است که راجع به سیلاب ها و همچنین خشکسالی که و نوع از این که چطور از ضایع شدن آب جلوگیری کنین طرحهای نو بکار است. متاسفانه یک قسمت زیاد انجینیری ما را در وسط قرن 20 یخ زده بود، چون تداوم نسل ها از بین رفته بود. یک قسمت نوی که آمده بودن تحصیل تیوریک داشتن، اما تجربه عملی این ترکیب ضرور است. باید تعبیر نشه که ما مخالف بندهای متوسط هستیم. نظر به شرایط و نظر به امکانات و نظر به تاثیرات، یعنی یک جدول واضح باید داشته باشیم. متاسفانه تحقیقات را که برام تحقیقات و مطالعات انجام میشد از طرف امریکایی و همکارای دیگه بین المللی ما نهایت ناقص بود و پول ما را ضایع کردن و خاصتا وقت ما را ضایع کردن. په تیر خبرونه کې یو لنډه یادونه ما وکړه چې د ظاهر خان او داود خان د حکومتونو په ترڅ کې کابل او نور ښارونو برېښنا پیدا کړه، خو کلو تر اخره ونه درلوده. اوس چې ورته ګورئ او زما خپله د وروستۍ کتنه دا یې وښودله، هر لرې کلي ته چې لاړم ډېر ناوخت هم دوی حداقل دغومره انرژي د لمر نه تولیدوله. تختې یې ښودې چې یو څراغ پرې روښانه کړي او په ګرمو ځایونو کې یو پکۍ پرې وچلوي، یعنې دا امکان رامنځته شوی دی. تاسو ویل چې موږ ډېر زیات د زرګونو میګاواتو برېښنا ظرفیت لرو. عملا په ځینو سیمو کې کار هم پیل شوی، مثلا قندهار کې ځینې کارونه شوي، ځینې نورې پروژې هم د مطالعاتو لاندې وي. که راته ووایاست چې هغه عاجل اقدامات څه وو چې کوم ځای کې عاجله د لمر برېښنا تولید شي او په کار واچول شي؟ عاجل چې لومړی په ټول افغانستان کې د ملي تړون پروګرام په اساس چې دلته خلکو
خپل ولس حق دې درلوده چې اوبو باندې لګښت کوي، سړکونو باندې لګښت کوي یا برېښنا باندې، او دا امکان برابر شوی. نو ځکه چې دا چراغونه ګورئ چې کم له کمه میرمنو ته وګورئ که دومره برېښنا ولري چې یو اوتو کالیو باندې استعمال کړي، څومره وخت په سمه توګه او پاکي نظر نه یا څراغ چې لرئ که کتاب لولئ یا متعلمینو ته محصلینو دې ته زده کوونکو دې ته ضروري دي. نو یو برخه دا وه. بل برخه د برېښنا د تولید دپاره دلته د USAID لخوا څو پروژې تمویل شولې. تفصیل کې موږ داخل نه وو. آخري اونۍ کې راغلل چې اجازه وغواړي، ما اجازه ورکړه چې دا قندهار کې مو، نورو برخو د افغانستان کې مو، او مخکې مې تاسو ته وویلې چې برېښنا له باد او له لمر نه زموږ لویترین او له اوبو نه زموږ لویترین مذاکرات له استرالیایي میلیاردر سره وو بین المللي برخه کې، او له ښې مرغې نه د 40 هېوادونو ته کره کتنه کړې وه، او په دې نتیجې رسېدلی چې افغانستان 6 هېوادونه ده چې دا شرایط مساعد دي او کولی شي موږ سره کار وکړي چې له بده مرغه دا نتیجې ته ونرسو. نو لویترین فرصت هم دا و. او د باد برخه کې هم تاسو ویل چې تحقیقات شوي دي لومړني، ما عملا تولید د باد نه ونه لیده، کوم ځای کې پیل شوی و او پروژې څه وې چې کوم ځای نه پیل شوي و؟ ځکه چې هرات کې یو لویه عنعنه ده د بادي ژرندو، څو زره کاله تاریخي سابقه لري. وخت چې عربان راغلل هرات ته، دا ژرندې د بادي ژرندې ولیدلې. همدې برخه کې په کوچني توګه خپله پانګوالو څه اقدامات وکړل چې دا وسي. اصلي مذاکرات ما جرمني سره پیل کړل. باد کې به دوه ټکي ته نظر کې ونیسئ جناب جنبش صاحب، چې لمر په برخه کې پرمختګ زښت ډېر شوی په دې تیرو 20 کالو کې، او خاصتا په تیرو 10 کالو کې د چین له برکته. ځکه اوس چې لمریز برېښنا نه ځئ د موټر تولید ته، نو چین ډېره لویه پانګه واچوله، عربي متحده اماراتو ډېر لویه پانګه اچوله چې قیمت د لمریز برېښنا اوس قیمت د برېښنا له تولید نه له اوبو سره سیالي کوي. باد لا قیمته ده. باد کې جرمني وړاندې ده له ټول نه. ولې قیمته ده؟ توربینونه ګران دي؟ ټول انجینري ګرانه ده، ټول ترتیب ګرانه ده. ځکه چې اصلي شی چې ګورئ 1 میګاوات یا 1 کیلووات برق په تولید ته چې ګورئ، باد لا ګران ده. او په هغه مقیاس باندې چې موږ لرو، مخکې تاسو ته عرض وکړه چې ایران یوازې 10 میګاوات تخمیني باد ظرفیت لري، موږ 80,000 لرو. ځکه د هرات 120 ورځې باد چې په حقیقت کې له 120 ورځو نه ډېرتر ده چې فراه دې ته رسېږي. دا یو عظیمه ذخیره ده چې نور هېوادونه یې نه لري. اما ظرفیت د نوع د توربین د په اروپا کې د لویو توربینو امکان نشته، واړه دي، ځکه ملکونه ډک دي له نفوس نه. افغانستان کې دا احتمال و چې زیمنس لوی توربینونه، او دې کې زیمنس د ټول نه وړاندې ده، مګر په تیرو 2 کالو کې له بده مرغه نه باد ته توجه کمه شوې، لمر ته ډېره شوې، باد ته کم شوې ده. دا باد باید په نظر کې ونیسئ، او دا لوی پیسې غواړي، دا وړو پیسو باندې نه کېږي. اوبو باندې خو لږ مخکې خبرې وشوې، اما لاندې راته ووایاست کله چې د بند خبره کوو، آیا حتمي ده چې د اوبو د مدیریت او د برېښنا د تولید دواړه مسلې همزمان په پام کې ونیسو، که هر شي ته جدا پلانګذاري او طرحه پکار ده؟ نه، څو برخې د اوبو پکار دي. لومړی خبره دا ده ښارو ته د څښاک اوبو څه رقم ورکوو. ځکه دا حتمي ده، او د موږ یوه ډېره برخه د نفوس ښاري کېدو کې وه، او که وضعیت دوام کړی وای، افغانستان په ډېر چټکې توګه ښاري توب ته روان. نو د څښاک اوبو بې حد اساسي دي ټول ځایو کې. د مثال په توګه هرات کې بېلې د څښاک اوبو نظر کې ونیسئ، نور آباد بیا 2-3 درجې ته رسي. ښه خبره دلته په دې کې ده چې د برېښنا تولید
لوبونه د اوبو ضایع کول نه دي، ځکه برته ټولې اوبه برته سیند ته اچوي، دا دوراني دي. درېیمه دا ده چې ترکیب به څنګه وي، ځکه که له لمر نه یې تولیدوئ، لمر شپې نه سئ ساتی، یعنې 24 ساعته نه ده لمر، خو د هغه نظر نه د لمر له برېښنا نه سربند برته پاس جوړولی سي چې اوبه د ورځې په دوران کې پمپ سي پاس، او بیا برته په شپې کې خواته برته دوران وکړي چې دا 24 ساعته وچلي. دا اوسنی ډېر چټک تخنیکي ودې سره څه سته، موږ وګورو چې بټرۍ کې څه رقم تغییرات راځي، ځکه خبره د بټرۍ ده، د جنریټر ده، ډېر سخت دا برخه په چټک تغییر کې ده. برتر بیا راځي چې کومې اوبه کرهنې دپاره استعمالوئ، او په کرهنې کې هم دا ده چې کوم اقلام تولیدوئ. پخوا خپرونو کې ما ویلي که غنم تولیدوئ، خو د غنم قیمت ډېر ټیټ دی، او د میوه‌جاتو او سبزیجاتو قیمت ډېر اوچت ده بین المللي. نو د هغه نظر نه باید دا ډېر واضح پرتله وسي. بله برخه یې دا ده چې د ځمکې کیفیت څه ده. هر ځمکې کې خو هر شی نسي کرلی، نو د اوبو لګښت باندې باید په اساسي توګه نوی نظر واچو. هره قطره د اوبو د موږ بې حده ارزښت لري. دا بې له دې نه چې سیند په سیند، بند په بند باندې په واضح توګه وغږیږو او ټول ابعاد د دې وسنجوو، دا په چوټ انداز طریقه نسي کېدی. ښه خبره په دې کې ده چې یوه ډېره برخه د دې نن د هوا له نظر نه سنجول کېدی سي، اما هوا کافي نه ده. بیا باید په محل کې هم تحقیقات وسي. شی چې د هوا له نظر نه کېدی سي، دې ته د سیندو مدلونه وایي. دا درښیي چې عمده ترین ځایونه چې د بندو د جوړولو دپاره یې، که برېښنا یي که اوبه یي، باید کوم ځای وکړي. بله برخه دا ده چې هر جرب ځمکه ته اوبه رسول څومره قیمت کېږي. ځینې ځایو کې دي چې $50 کېږي، ځینې ځایو کې دي چې $10,000 ته رسېږي. یو منطقه چې له تیږو نه ډکه وي او غرونه پکې ډېر وي، او تاسې راسئ 50 جرب ځمکو ته دومره لګښت وکړئ. لګښت معیار لري، او دا باید یو واضح ملي چوکاټ پکې موجود وي چې بیا په دې کې بیا خبره د تعصب و د اعتراض و دې مطرح نه سي. ځینې ځایونه د افغانستان ځینې ولایتونه چې د غرونه ډک دي، اما دا غرونه ټول داسې قیمتي معادن لري چې کولی شي د ټول ژوند د خلکو بدل کړي. نو هلته په معادنو باندې پانګه اچول پکار دي، او باید کافي برېښنا یې دې ولایتو کې چې معادن په اساسي توګه راسي. د همدې نظر نه ضرور ده چې د افغانستان جغرافیې ته د اقتصادي جغرافیې نظر نه، سیاسي جغرافیې نه او اداري جغرافیې نه وګورئ چې د ملي وحدت په اساس باندې هره برخه، هر ولایت او هر اقتصادي زون د ودې عوامل وسي، او عوامل په واضح توګه وسنجول سي چې چیرې په څه باندې پانګه اچوئ او دلایل یې څه دي. آیا دا سروې شوې وه چې افغانستان د نفوس د زیاتېدو مسلې ته په پام سره او د انرژۍ د مصرف برخه کې اړتیاو ته په پام سره چې اوس مختلف وسایل راځي، مخکې خو به یو شی و، اوس ټول شیان په برېښنا چلیږي، دې ټولو ته په کتو سره افغانستان دا ظرفیت درلود چې د دغه مختلفو منابعو نه په اوږده موده کې خپلې اړتیاوې پوره کړي، که نه دا به متکي وی په بهرني تولید باندې؟ بالعکس جناب جنبش صاحب، افغانستان نه یوازې د دې ظرفیت لري چې د خپل 100 کالو راتلونکي ضرورت رفع کړي، بلکې په یو صادر کوونکي باندې بدل کېدی سي. اما اساسي طرح دا وه چې افغانستان د انرژي صادر کوونکي باندې بدل سي. کابل سیند دومره ظرفیت سته، یعنې مقصد مې د کابل د سیند ټول حوزه ده چې کنر، پنجشیر، الیشنګ، الینګار، لوګر، دا ټول سیندونه یوه حوزه ده. د دغه ظرفیت نه په لومړني برخه کې له هغه شي نه چې موږ مصرفولی سو، موږ امکان د دې لرو. د مثال په توګه چې فیصل آباد سره چې مرکز د ټوکرو د تولید د پاکستان ده او ډېر شدید ضرورت لري، په واضح توګه دولت په دولت باندې پکار نه ده، دولت او سکتور سره نتیجې ته رسېدلی سي. افغانستان دا ظرفیت لري. بیا هم تکراروم، موږ طرح دا نه وه چې موږ دوامداره په توګه
واردات کو موږ د انرژي د ترانزیت په مرکز باندې بدلیږو او وخت چې وایو ترانزیت هر برخه د ترانزیت د انرژي څه غازي څه برقي څه پس لاغنه نور امکاناتی دغه نتاسه یو فیس اخلي او دغه فیس به لکه چې د ریل پټلۍ نه فیس اخلي ریل پټلۍ یوازې د دې پر نه جوړوي چې یو برخه د افغانستان یو بل برخه سره وتړي دا ټول منطقه‌ای شبکه سره تړي نو دلته ضرور ده چې منطقه‌ای شبکو باندې فکر وکړي او امام مذاکرات نړیوالي بانک سره آسیایي بانک سره او خاصه اتحادیه د اروپا سره او د استرالیایي میلیاردر سره او د زیمنس کمپنی سره پامدی باندې او همدارنګه د ترک پانګوال هم په عملی توګه هلمند ته راغلل چې د کجکي بند تکمیل کی او برقو دای ورسی او هم هرات ته د 100 میگاواتو نورو نو لارې باید په دې پیدا کړي چې څنګه لوی پانګوال هم داخل کړي واقعي پانګوال چې کولی شي پانګه واچي او له هغه نه امکانات برابر کړي ځان ته او همدارنګه باید زمینه د دې برابره سره افغان پانګوال د ګاز په برخه کې دوه عمده شرکتونه د افغانستان پانګه واچول او اوس یوې که محافظه په ځای حدود 160 میگاوات برق له ګاز نه مزار شریف او شمال د افغانستان لپاره تولیدی. خب تولید یک بخشی از مسئله است. یک اشاره کوتاه داشتیم قبلا که افغانستان از نظر توزیع انرژی برق به جزایر تقسیم شده بود و این جزایر باعث سکتگی در کار می شد. اینال به سر انتقال صحبت بکنیم و قبل از او سر ازی که ایجاد یک شبکه ملی انرژی چرا مهم است؟ در انتقال انرژی تا حدود 40% انرژی را از دست میده. بنابراین اهمیت شبکه مطلق حیاتی است. نکته دوم، شبکه‌های انتقال ما در عین حال مبدل شده میتونه که موازی به شبکه‌های فایبر نوری ما در ایجاد خدمات اینترنتی مفید باشه. بنابراین دو با هم باید در نظر دیده شه. سوم، مسئله اساسی است که وحدت ملی استارز به شبکه‌های ملی پروگرام‌های ما همه پروگرام‌های ملی نامشان از این خاطر گذاشته شده بود که باید تمام کشور در نظر بگیریم و از این جهت است که نقاط بی‌بضاعت باید تقویه شوند از طرف باقی کشور تا عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن به وجود بیاید. و نقطه بعدی از این خوشبختانه در است که اتو ولایت افغانستان یا زون افغانستان نیست که امکانات انکشاف دوامدار نداشته باشه از نگاه منابع طبیعی. خداوند جل شانه با ما عطا کرده، اما ما ظرفیت از این نداشتیم که این برای نسل‌های فعلی و نسل‌های آینده دست بشود. از این خاطر برق باید به زیربنا ببینیم، چون زیربنای دیگه به شمول خط آهن وابسته به است که چی مقدار برق داری. و نکته دیگه است که هر چی تولید برقتان زیادتر شود با مو اندازه مصرفش زیادتر میشه. در کدام نقطه افغانستان نیست که تقاضا عرضه کده بالاتر نباشه و چون تقاضا موجود است این شبکه میخواد. این یک نقطه که بزرگ است. دوم، خوشبختانه انکشافات تکنولوژی زمینه ازیر فراهم کرده که در شهرها شبکه‌های محلی را دوباره ایجاد کرده میتونیم و هم در ولایت و او بسته به انرژی دوامدار آفتاب و باد داره. از فضلجات کابل که امروز یکی از زیباترین نقاط افغانستان، خاک جبار، ولسوالی خاک جبار، بویناک ساخته و زندگی مردم را سخت متاثر کرده، از این در حدود 18 مگاوات برق تولید شده میتونه که قابل ملاحظه است و این به شبکه وصل شده میتونه. معدن عینک در قرارداد که متاسفانه از نگاه حقوقی تمام ابعاد از این سنجیده نشده بود، افغان‌ها این برداشته داشتن که چینایی‌ها وعده کردن که در حدود چند صد مگاوات برق تولید خواهد کردن از
زغال سنگ شمال افغانستان. اما پسان چینایان منکر شده و در این حال گفتن که خط آهن هم میسازن و قطعا از اون منکر شده. قیمت که پیشنهاد کرده بودن قیمت ابتدایی نهایت از قیمت بین‌المللی بازار بود، پسان باز پشیمان شد و این زیادتر از 20 سال برای ما صدمه زد، چون وقتی که قرارداد شده باشه باز کنسل کردن از این قرار. اما انکشاف عینک حداقل 150 تا 220 مگاوات برق ضرورت داره. اگر جرمنی رو امروز ببینین با وجود که آفتاب بسیار کم داره، شهرهای عمدهش بلاک‌های آپارتمانش از انرژی آفتاب استفاده میکنن و از باد استفاده میکنن. نقطه اساسی در این میشه که هر شبکه کوچکی که به وجود میاد چیزی را که مصرف میکنه به کار مندازه، اما اگر تولید اضافی داشته باشه این تولید اضافی را به شبکه بفروشه. در امریکا پانتونای وجود داره که هم از شبکه خریداری میکنن و هم به شبکه برق اضافی خود بفروشن. چې لږه اوریدونکو ته روښانه کړو د شبکې معنا څه ده؟ یعنی ټوله برېښنا یو ځای کې راټولیږي، بیا د همدغه ځای نه تقسیمیږي مختلفو سیمو ته، یوه سیمه کې ضرورت کم وي هغې نه بلې ته ورکول کېږي. شبکه څه شی دی؟ شبکه مزي دي چې ټول سره تړلي دي په یو واضح نظام باندې، اما معنی دا نه ده چې دا ټول یو مرکز نه مدیریت کیږي. مختلف ځایونه دي چې حیثیت د دې لري چې له هغه جنه بیا توزیعات کیږي، اما د انتقال شبکه حدود لري، یا ملی دي یا منطقوي دي. د مثال په توګه پخوانی شوروي اتحاد کې مرکز تاشکند و، ټوله برخه له هغه جنه بیا توزیع کېدله. د مثال په توګه ټاپي دپاره مختلف ځایونه په افغانستان کې نظر کې نیول سوي وو چې لومړی هرات او آخري په افغانستان کې قندار و. له دې نه به ګاز چې راتلل دا ګاز به بدلیدل یا په برېښنا باندې یا به د تسخین دپاره ورنه کار اخیستل شده یا به صنعتي نورو شیانو دپاره د کود دپاره یا دې دپاره. دغه مرکز ده اما به یوه سلسله وه، یعنی شبکه په انګریزي کې کلمه د نتورک دغه ده چې دا سره تړلي دي لکه چې د انټرنټ یوه شبکه ده. چټکي د انتقال د حرکت او د مدیریت له نظر نه یو سیستم ته ګوري، نه یو ځانګړي برخې باندې. یا بل مثال دا ده یو زنځیر غونده ده، هر برخه د زنځیر ضروري ده چې ټول زنځیر حرکت وکړي او د ارزښت زنځیر د برېښنا په دې شبکې پورې تړلی. او زموږ د جغرافیې ونډه په دې کې څه ده؟ په نورو زیربنایي یا بنسټیزو پروژو کې د خنډ په سترګه ورته کتل کېږي. برېښنا کې هم همدغسې وه، زموږ جغرافیه خنډ و. یو برخه خنډ ده معلوم دار، ځکه چې وخت چې له هندوکش نه تېرېږئ دا ډېر دقیقه انجینري غواړي. له بد مرغه نه د سارنګ تونل د امکان نه لري چې د برېښنا لوی لایلونه ورنه تېر کړي. نو د انجینري نظر نه دا هم ګران ده، هم د وخت له نظر نه، ځکه چې دقیق مطالعات غواړي او وقتی چې مطالعات یا څېړنې کېږي څو بدیلونه نظر کې نیسي. او له بد مرغه نه په افغانستان کې په دې باندې لوی جنجال راغی. د مثال په توګه چې دا لوی مزي کوم ولایت نه تیر سي، دې په ځای چې په دې باندې وسنجوي چې کومه لاره ډېرترین اقتصادي ده، ځکه چې هغه لوی مزي چې تېرېدل هغه ولایت ته په لارې کې برق نه ورکوه، برېښنا نه ورکوه. له هندوکش نه چې د خواته راځئ باید مختلف ابعاد نظر کې ونیسئ او د ښکاري دره آسانترین لاره وه، نه دا چې سالنګ اوسي. او زموږ ولس هغه وخت ځای په ځای شول چې د زیربنا شرایط مطرح نه وو، کلي له یو بل نه لرې دي، د ټولو کلیو ته برېښنا رسول ګران کار ده. له هغه نظر نه دا نوي انکشافات چې سوي چې محلي شبکې جوړېدی سي دغه مهمه ده. او ښه خبره دا ده چې د شیوه جهیل چې موږ په بدخشان کې لرو دغه امکان لري چې
اتیا تر 1.6 مګاوات برق ظرفیت لري او په عظیم ځای کې ده 2000 متره جګ ده اما داسې جوړ شوی چې کومه شبکه د فرانسویانو چې ما مخکې تاسو ته ویلې له هغه نه موږ استفاده وکړو شوی نه برق تولیدای شي چې هغه برخو د افغانستان ته زښتې مساعد ده بله برخه دا ده چې دلته هم منطقوي همکاري پکار ده د مثال په توګه د غرني برخه د بدخشان ته باید موږ له تاجکستان نه برق واخلو دا آسانترینه ده ځکه چې هغوی اضافه برق لري د دې نه چې برته چی جوړ کړي په اوسني شرایط کې له بلې خوا نه د ډیورند د کرښې په امتداد کې موږ کولی شو چې خیبر پښتونخوا ته برق ورکړو او دا یې مطرحه وه چې دا ټول ډیورند کرښه موږ د رڼا په کرښې بدل کړو چې اخوا د کرښې افغانانو ته موږ برق ورسوو او در یک مرحله مسئله انتقال خطوط برق به فوق العاده قومی و سیاسی شد و استفاده های از او صورت گرفت که متاسفانه فاجعه های هم به دنبال داشت. چرا چونین شد؟ عوامل اصلی پشت از حوادث چی بود؟ چند نکته را از هم تفکیک کن. یکی احساسات محرومیت تاریخی است و بدبختانه در افغانستان مرکزی در دوران جمهوریت کسی که زیادتر از همه کس مطرح بود امیر عبدالرحمن خان بود. یک مرور سرتاسری سر از این دوره صورت میگرفت که همه چیز دیگر زیر شوا برد. عوض از این که تمرکز سر آینده‌نگری باشه و از نگاه ای که یک ملک فراموشی های تاریخی را به چی رقم انجام میده و حافظه تاریخی را چی رقم انجام میده سر بحث تاریخی گذاشته بود. قسمت دوم رقابت ها بود. نسل نوعی که در افغانستان در نقاط مختلف افغانستان به شمول نقاط مرکزی افغانستان به وجود آمده بود احساس محرومیت میکرد و نمیخواستن که وسیله و یا تنها از رای دروازه‌وانا چوکیدارای قومی به دولت را پیدا کنند. و قسمت سوم حرکات عمومی بود که موفقیت دولت نمیخواست. من فکر نکنم که در تاریخ افغانستان کسی به اندازه من به افغانستان مرکزی توجه کرده باشه. از نگاه سرمایه‌گذاری، از نگاه دیدوادید، از نگاه درک تاریخ و آینده‌نگری. قسمت دیگه عدم شناخت واضح ابعاد تکنیکی بود. سالنگی ظرفیت نداشت و از نگاه قیمت و اینا باید این به اساس یک معیارای واضح میام و در این جایی این بدل شد به امتیاز گرفتن و در اونجا بود که من مجبور شدم یک خط بکشم که امتیازخواهی حدود داره و راههای واضح به کار داره و اگر مشروعیت تصمیم گیری مورد سوال قرار بگیره و هر پروژه بزرگ زیربنا به این رقم مورد چانه‌زنی قرار بگیره بدون دلیل واضح. اگر موضوع رساندن برق به بامیان بود طور مثلا قطعا منطق داشت و من طرح واضح ایجاد کردم که اندازه برقی که به بامیان داده میشد مطلق کافی بود که نه تنها ضروریات شهر و اطراف ولایت رفع کنه بلکه آجیگه که تبدیل کنه. اما یک لین 500 مگاواتی که تیر میشد تنها بر انتقال بود و در اکثر باقی دنیا مردم را خواستار نبودن. کی از بامیان تیر شد از نگاه تکنیکی منطق واضح نداشت اما سیاسی ساختن ازی فاجعه بار بود و کسایی که مسئول ازی بودن و امروز خودشان وجدان خود قاصی بسازن و هم افراد صاحب نظر بیطرف موضوع را بررسی کنند که نتیجه چنین اعمال در ضعیف ساختن روحی همکاری ملی و تحکیم جمهوریت چی بود که نتایجش امروز احساس میکنم. هغه افراد چې حکومت کې دننه وو او دغسې افرادو سره په توطیو کې شریک وو دویم مسئول دي. امنیتي قوات څه وکړي وقتی چې ټول ښار راځي او دوی ټول ښار یرغمل نیسي نه ترافیک مخکې تللی شي په حاله کې چې د مذاکراتو لاره خلاصه ده. کومه ورځ دوی ته د مذاکراتو لاره تړل شوې وه او مذاکرات په دې کې دي چې یا ما لاره ومنه یا وطن بربادوو. دوی یو خیالي خپل خیالي دنیا کې وو شعار د دې مرګ بر ارګ د ارګ د تاسې ده
خود ارگ نوالی تا موصولی دن اوز چیری سل وارم چه ارز کو چه ملی وحدت تا گوری یا بل سر مذاکره تا لارسی نه موگی په زور غواړو اما طرح ټولې ملي وي د مرکزی افغانستان زندان ما ماتوو او ماتولو کیو که په یو نظر ټول افغانستان ته ونه ګوري او په عین زمان کې هغه افغانان چې دی ولایتو اوسیدونکي نور افغانستان ته په عین سترګې ونه ګوري دا خو نشي کېدی. راځي چې اوس یوه بله مهمه موضوع راواخلو، هغه د چاپیریال بدلون دی. فکر کوئ زموږ د انرژۍ په تولید او زموږ د انرژۍ په انتقال کې به په راتلونکو کلونو کې د اقلیم دغه شدید بدلون څه تاثیر ولري او کوم کارونه باید وشي چې تاثیر یې که منفي وي راټیټ شي؟ ډېر مننه، ډېر مهمه خبره ته راغلئ. لومړی خبره دا ده چې برېښنا اهمیت ورځ په ورځ ډېرېږي چې د چاپېریال په چوکاټ کې تاسې وکړئ چې ژوند وکړئ. نن په تودې هوا کې آیا د دې امکان لرئ چې برق درته 24 ساعته ورسیږي یا په سړې هوا کې؟ دوم د سیلاو او د وچکالۍ خبیثه حلقه باید ماته کړي او دا د افغانستان د اوبه مدیریت غواړي او امکانات غواړي. دریم نن نړۍ په انټرنیټو په تلیفون باندې تړلې که نه؟ که پوهنه راوړئ، معارف ته تغییر ورکوئ یا لوړ تحصیلات ته تغییر ورکوئ، دا ټول په دې باندې تړلي چې برېښنا باندې څه رقم طریقې دي. که چاپېریال بدلیږي او له بد مرغې نه موږ تودوخ درجه له 1.5 درجې نه مخکې تللی ده چې هغه نړیوال معیار ده، موږ ته 2.5 ته کوم ځایو د افغانستان کې به ژوند ناممکنه سي؟ کوم ځایو کې به څه تغییرات راوړي؟ څومره به خلک مجبور سي د چاپېریال له چوکاټ نه یو ځای نه وخوځېږي بل ځای ته؟ ځکه د افغانستان ولس همیشه متحرک ولس دا باید جدي ونیسي. دوم دا ده چې ګاونډي هېوادو کې څومره تغییرات راوړي. 40 کالو کې موږ ګاونډي هېوادو ته مهاجرت کوو، که سبا لوی چاپېریال تغییرات راسي له ګاونډي هېوادونه به خلک موږ خواته راځي. دا ټول ابد دقیق توجه او څېړنې غواړي. بله برخه خپله تولید ده چې انرژي تولیدوئ، کومه انرژي د چاپېریال له نظر نه ښه ده او له ښه نه هم ډېرتر اعلی ده. بله برخه یې دا ده چې د هدف هم څه دي. 2040 کې غواړئ څه رقم هېواد اوسئ؟ یو پرمختللی هېواد چې یو تعداد جوړ کړی او نړۍ کې سیال ده، منطقې کې سیالي کوی سي، یا ټول نړۍ ته یې شا کړي او یوازې پروت ده او صدقې ته ماتل ده؟ پانګې باندې پوه سئ، کومې پانګې په مفته ورکوئ، کومې پانګې په دوامدارې پانګې بدلیږي او په څه رقم باندې. او بله برخه به حد اساسي ده منطقې سره، ګاونډیو سره، اسلامي نړۍ سره، آسیا سره څه کوو؟ ځان څنګه په دې حلقو کې ویني؟ ځکه افغانستان همیشه په دې حلقو کې وي، 15,000 کاله په دې حلقو کې وي او هر وارې چې یو لوی بدلون راغلی یا موج راغلی موږ باندې مثبت یا منفي تاثیر کړی. او څنګه ځان ته ګورو او د دې په چوکاټ باندې څنګه یو تهداب ږدو چې د 20 پیړۍ او د مخکنۍ پیړۍ د 19 پیړۍ فاجعو نه ووځو، یووالي ته ورسیږو. دا ټول په دې باندې تړلي دي چې څنګه خپل منابع ته ګورو او تبعیض و دې نه ووځو، د ټولو کې چاپېریال برته راځي. و در آخر از این برنامه میخواستم یک سوال کلی بپرسم که تا 20 سال چیزی بیشتر 20 سال آینده که افغانستان معاصر 300 ساله میشه، کدام انکشافات منطقه‌ای یا جهانی، چی توافقات یا چی مجادلات میتونه بر منابع انرژی ما، مسائل تولید و انتقال ما اثرگذار باشه و افغانا باید به کدام نکات توجه جدی داشته باشند؟
منطقه و دنیا بر ما صبر نمیکنه. 10 سال آینده جناب جنبش صاحب، ایتنا نظری من نیست که من قبلا براتون گفته بودم، مال از طرف نهاد داووس به صورت واضح در خطرات آمده. دنیای رو به انکشاف به عقبگرد روان است. شاید 10 سال آینده ما ختم کمک‌های انکشافی جهانی رو به صورت اساسی ببینیم. طرح‌های بزرگ زیربنا با ما منتظر نمیمان. اگر ما حرکت نکنیم بدیل پیدا میکنیم. راه‌های بدیل پیدا میشه، مثل که سر خط آهن راه‌های بدیل سنجیده میشه، سر انتقال گاز و همچنین شبکه‌های وسیع برق تولید و اینا فکر جدید میشه. نقطه دیگه معادن ماست. آیا معادن ما بر انکشاف استعمال میشه یا خاک مفروشه، یعنی به صورت مواد خام. آیا افغانستان به یک مرکز تولید انرژی سبز و صنعت سبز و زراعت اساسی و مالداری اساسی سبز در قرن 21 بدل میشه یا ماندیم به عقبگرد؟ چون گذشته قرن 18 و قرن 17 و اینای خود زنده کرده نمیتونه. اگر محیط زیست به شدت تغییر کنه، مالداری ما، زراعت ما، صنعتی شدن ما، شهری بودن ما همه ای آباد. از این جهت ضرورت واضح است که هر چی زودتر به یک اجماع ملی سر اهداف 2047 برسیم و بعد از او فکر کنیم که از این خاطر که اینا عملی شود چی نوع امکانات بکار است، منابع از امکانات چیست، چه اندازه از جد و جهد ملی و داخلی ایجاد شده میتونه، چه اندازه از نوع همکاری منطقه‌ای بکار داره، چه اندازه از با دنیای اسلام همکاری کار داره، چه اندازه از با آسیای متحرک که بر اعظم آسیا در حال یکی شدن است از نگاه اقتصادی و همچنین نهادهای بین‌المللی. دنیا سخت در حال انکشاف مثبت و منفی است. دنیا در حال مجادله با بحران‌های متعدد است. از این که توجه دنیا دوباره به افغانستان معطوف شده میتونه، یعنی بدون حرکت خود افغانا مشکل تر شده میره. ډیره مننه استاده چې هم خپل اکاډمیکي اخیستنې او هم د مشرتابه د مهال تجربه په دغه مهمه برخه کې د انرژي چې برېښنا ده د هغې د تولید او انتقال برخه کې اوریدونکو سره شریکې کړې. د برېښنا د تولید، انتقال، ویش او کارېدو په اړه دغه خپرونه د لړۍ به همدلته بشپړه کړم. بله کې به د بنسټیزو تاسیساتو یا زیربنا یو بل اړخ راواخلو او په هغې به سره وغږیږو. نو تر هغو تاسې ښاغلی غني او اورېدونکي په لوی خدای سپارم. خدای پامان. ډېر مننه. اما پیام د ناهیلې پیام نه ده. زه هیله مند یم چې افغانستان 2040 کې وکړی سي هغه موخو ته یا اهدافو ته ورسیږي چې ټول افغانان یې غواړي. دا د امکان وړ ده. نو مثبت خوا ته یې وګورئ، اما ضرور دا ده چې سترګې خلاصې کړو، زړونه یو کړو او په واضح توګه ملا وتړو د یو ملت په حیث باندې ځان اوسا کړو. خدای مو ساته. تل دې وي افغانستان. یشسن افغانستان. زنده باد افغانستان.